دوستانو اوس براسو د وریځو مرحله ته وریځو ما راخیستې دي 3 ګلاسه او خشتې کړې مې دي یو ساعت مخکې او مالګه مې ورچولې ده او د وریځو کې څنګه ما وایي ترکاري ورته پکار ده دا هم تازه دنیا دا یو رقم دنیا ده پاڼې پلنې دي پلنې پاڼې دي خو د دنیا بوی نه لري دا یو بل رقم مخصوص بوی لري که تراتیزک می پیدا نکو که چیرې تراتیزک ولري او دانه هم دواړه مو راچولی سي او تراتیزک بهتره ده په وطن کې خو او دا هم شبید چې دې وریځو ته شبید هم پکار ده او دا هم تازه دنیا ده چې دنیا بوی ډیر خوندوري نو د دې لپاره تازه دنیا هم ما راخیستې ده او دلته هم تاسو وینئ دلته چون ګندنۍ نسته نو ما دې ګندنې په ځای باندې دا دلته ورته پوره وایي داسې پلن ګندنۍ ده تاسو وینئ دا رقم دا مې د ګندنې په حساب ورچومه او دې هم د سیرو ځای هم ګرچې دا نیسي په دې وریځو کې خو بیا هم زه غواړم چې وږه ور واچوم او دا بانجان نه ورچوم دا مې ښایست لپاره په دې ټوکري ایښي نو دوستانو دغه سبزیانې چې ورته پکار دي ما د دې لپاره چې وخت ډېر ونه نیسم دا سبزیانې مې هم ټوله میده کړي دي لیدونکو تاسو وینئ اوبه وریځې دا ده ایښي خو دانه یې له ما چې وکتله لږه ښخه ده نو چې پوسمه چې یو 3 دقیقې بعد زه وریځې صافومه په دې وخت کې به زه دا ترکاري ور واچوم چې ډیر کم پکې ویشي البته یو خبره بلم وکم چې که څوک غواړي دا سبزیانې سرې کولی هم شي اوس یې دانه ډېر څه پخه غوندې سوه مغزې نو اوس به دا سبزیانې ور واچوم او یو خبره بله وکړم دوستانو که غواړئ چې ډېرې زیاتې وریځې تکې شنې راسي نو تاسې کولی شئ چې دا سبزیانې ډېرې کړئ ما ډېرې نه دي البته ورچولې نور اتې دغومره ویشې دی بس ده اتې صافې کړم لیدونکو اوس مې په دې دیګي کې تقریبا 1 ملاقه اوبه ور واچولې په همدې ملاقې باندې او یو شی چې د ما تل هېري د وریځو په پخلي کې چې زه تاسو ته نه وایم هغه هم غوړي نو په دې ملاقې باندې زه یوه ډکه ملاقه غوړي ورچوم ورته ګورئ دا ده یو ملاقه مې غوړي ورچول لیدونکو که چیرې د تاسو خوښه وي غیر له مهماني نه خپل کور ته که مثلا ترکاري یو قورمه د غوښې لا کوفته لا هر شی چې قورمه پخوئ طبعا په هغې کې غوړي او څه ښکارئ نو هغه وریځې چې څنګه ته پخوئ تاسو که په هغې کې غوړي کمې د ما په نظر ښه ده زه همیشه خپل کور کې همداسې کوم د دې په خاطر چې هغه قورمه چې بیا په سر اچو نو غوړي سره برابرېږي البته وریځې زیاتره وخت شیم نه پرې راځي خوندورې به هم شاید نه راځي خو کور ته زه همیشه همداسې کوم او چې کله ډوډۍ شي مېلمستیا وي نو بیا غوړي پرې ښکاره شي لیدونکو وریځې مې صافې کړې او اوس به پکې د دیګي کې مې چې اوبه واچولې له غوړو سره دې ته به ور واچوم یوه خبره بله وکړم لیدونکو چې دا وریځې چې ده چې څومره د تاسو زړه یې هغومره سبزیانې ورچولې که ډېرې هم ور واچوئ خو زه بیا وایم چې نه د سبزیانو د وریځو د ترکاري د وریځو او د زمرد پلو باید فرق وي خاص دې لپاره او که غواړئ ډېرې هم تاسې پکې اچولی شئ خو زه خاص د دې په خاطر او دې نه علاوه چې ده د ما خپله خوښېږي چې زه شوید وچم ور واچوم دا هم ضرور نه دی چون هلته تازه ورچولې خو د ما خوښېږي چې د شوید بوی ډېر څه پکې ډېرې د دې لپاره همیشه په دیګي کې زه ډېر استعمالوم شوید هم تازه هم وچ ښه او دا هم وږه چې تاسو ولیدله چې ما میده کړې وه په هغه باندې ملیتراش باندې عموما زه وریځو چې دمومه
دلته پلاستیک بیا چومه د هغه خوله باندې خوله د وریځې هغسې نرمې سي خو د هغه وریځو دانه یو څه شخه وي او د دې دانه څه ده شخه نه ده د دې په خاطر هم نو دغه رقم یې په دې باندې په دې ظرفره کې دمه اوس به وریځې تقریبا یو 20 دقیقې به پرېږدم پس له 20 دقیقو د ما وریځې تیارې دي او دا هم د ما وریځې چې دم شولې دوستانو دا هم د نن ورځې پخلی د پخلنځي نو پخلنځی د تاسو د سبسکرایب لایکونو په هیله تر بله ویډیو پورې په خدای سپارم الله مو مل